بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې به د تیرې قضیې یو عملی مثال تاسو ته وښیو. که چیرې موږ د دې امکاناتو نه لرو چې د یو داسې دایروي شکل لکه یوه څاه، کډی، برج او یا هم لویه کنده اندازه کړو، نو بیا د تیرې قضیې څخه ګټه اخلو. تیره قضیه داسې وه: د یوه ټکي طاقت نظر یوې دایرې ته د همغې دایرې د مماس له مربع سره مساوي دی. دلته تاسو وګورئ، دلته که چیرته مثلا مونږ داسې یو لویه څاه ولرو یا یو کډی ولرو، یو ژور ځای ده، او یا هم پخپله داسې یو ځای ده چې په هغه باندې مونږ نسو کولی چې د یو ځای نه تر بل ځایه پورې د دې څاه یا د یو داسې دایروي شکل د یوې موانع له امله، د یو خنډ له امله مونږ نسو کولی چې دا اندازه کړو. نو د دې لپاره مونږ د دې د اندازه کولو لپاره اسانه طریقې استعمالوو. یوه نقطه د باندې ږدو، ځکه چې د باندې دې ځای کې مونږ مثلا که دا څاه وي نو د باندې خو مونږ ګرځېدلی سو. دلته یوه نقطه ټاکو، د دغه نقطې نه مونږ په دې باندې یو مماس رسمو. کله مو چې مماس رسم که، نو مونږ ته معلومات کیږي چې دغه مماس له دغه نقطې نه تر دې ځایه پورې څومره طول لري. دا طول مونږ معلوموو. بل مونږ څنګه کوو؟ د همدې نقطې نه چې دلته مثلا دغه نقطه مونږ د A په نامه سره یاده کړله، د دغه د بهرنۍ نقطې څخه مونږ راسن په دې دایره باندې یو خط کشکاږو یا لنډه فاصله پیدا کوو. د دې نقطې او د دغه دایرې او یا هم پخپله د دغه ژور ځای چې مونږ ورسره مخامخ سوي یو، د دې ترمنځ لنډه فاصله پیدا کوو. دا هم مونږ کولی سو اندازه یې کړو، ځکه چې په دې څاه کې خو مونږ مخکې مونږ ویلې چې که دا څاه وي یا یو بل ژور ځای وي، مونږ نسو کولی چې هلته د هغه د اندازه ګیري په خاطر باندې ولاړ سو. نو لااقل دا ځای هم اندازه کولی سو. دا هم فرضاً که چیرته زمونږ دغه مماس 8 متره وي او همدارنګه د دې نقطې نه تر دې ځای پورې 4 متره وي، نو مونږ اوس کولی سو چې د دې شعاع همدارنګه د دې قطر پیدا کړو. ځکه مخکې مونږ ویلي وو چې د دغه د قطر مربع مساوي کیږي د دې نقطې طاقت نظر دایرې ته. نو له دې ځای نه د دې داسې مونږ لرو چې ډي مربع منفي آر مربع مساوي کیږي له همغه که دلته مثلا مونږ په ټي باندې وښیو د ای ټي مربع سره. نو دلته تاسو وګورئ، ډي په ځای باندې مونږ څه لیکلی سو؟ ډي خپله دغه فاصله ده جمع آر، د دې په ځای باندې آر چې خپله هغه ده شعاع ده، ځکه شعاع یې اوس مونږ ته معلومه نه ده. نو د ډي په ځای باندې لیکو چې 4 جمع آر مربع او همدارنګه منفي آر مربع، له همدې ځای نه لرو چې ای ټي مربع. دلته مونږ ته یو مطابقت لاسته راکوي چې لکه A جمع B کل مربع. دغه مطابقت مونږ ساده کوو او 4 مربع کیږي 16 جمع 2AB، نو 2AB 2 په 4 کې 8R او جمع R مربع او منفي R دلته هم مونږ لرو مساوي کیږي د AT سره. AT مربع څه ده؟ 8 مربع. تر دې ځای پورې مونږ ساده که. له دې نه که چېرته مونږ نور ساده کوو، دا R به له دې R سره ولاړ سي، نو مونږ ته لاسته راځي څه شی لاسته راځي؟ 16 جمع 8R مساوي کیږي له 8 په 8 کې 64 کیږي. نو که چیرته مثلا مونږ نور هم دا ساده کو، 8 د خواته پرېږدو، 8R نو مساوي کیږي له 64، 16 به اخواته ویسو چې هغه به منفي کو. کله چې مثلا مونږ په دې شکل ولیکل، دلته اوس 8R نور هم ساده کوو، 14 نه چې 6 لاړ سي 8
او دلته 5 پاتې کېږي. 5 نه یو لاړ شي 4. نو تاسو پوهېږئ چې 48 شو. دا خوا هم په 8 تقسیموو، دا خوا هم په 8 تقسیموو. له دې نه موږ لیکو چې r مساوي کېږي له څو سره؟ دا به له 8 سره لاړ شي 6 رسیږي. نو زمونږ د شعاع اندازه سوه 6. نو پرته له دې نه چې مونږ د دې څا د اندازه کولو لپاره مونږ رسۍ راواخلو او یا هم په خپله متر راواخلو، د دغه فارمول او همدارنګه د پخوانۍ قضیې له مخې نه ګوره مونږ دا پیدا کړو چې د دې شعاع د دغې څا یا د دغه برج چې مونږ نسو کولی چې هلته ولاړ شو، مونږ د دې قضیې له مخې پیدا کړو چې د دې شعاع 6 ده او قطر یې 12 کېږي، ځکه قطر یې 2 چنده دی. تر بیا مو په خدای سپارم. په مخه مو ښه.